تازه او ښه خبر لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست د کابل او اسلام آباد کړکېچ ډیر زیات شوی دی او تیرو وختو کې اسلام آباد خپلې کونسلګریانې په ټول افغانستان کې وتړلې او دا لومړی ځل و چې خپلې کونسلګریانې تړي او ویې ویل چې کابل کې زموږ د کونسلګرۍ کارکوونکو مخه نیول شوې ده او ګواښونه ورته شوي دي خو کابل یې په جواب کې ورته وویل چې موږ حاضر یو چې د دې پیښې جواب درکړو او داسې کار هیڅکله نه دی شوی او پاکستان ویزې پر ټول افغانانو بند کړي خو تازه بیا پاکستان سفارت اعلان وکړ چې ویزې ورکوو خو د هغو کسانو لپاره نور حال په ویډیو کې را سره وګورئ دا چې کومو کسانو ته ویزې ورکوي ویډیو را تر اخره پورې را سره وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم په کابل کې د پاکستان سفارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی به یوازې سختو ناروغانو ته د پاکستان ویزې ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 3 نیټه یوه اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلي وو دوی د امنیتي دلایلو له امله خپلې کونسلي خدمتونه تړي او د نومبر له 4 نیټې بیا تر نامعلومې نیټې پورې به افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکړه بندوي دوی په خپل اعلامیه کې نور څه نه ویلي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان ډیپلوماټان د استخباراتي ادارې له لوري ځورول شوي دي او د هماغه په غبرګون کې دوی په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي وروسته له هغه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان شاردا پیر یا ورغوښتی دی او احضار کړی دی خو ځینو سرچینو بیا وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشل د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI ورغوښتی دی او احضار کړی دی چې افغان حکومت په دغه کار جدي غبرګون ښکاره کړ او ویې ویل چې دا د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی خو نن په کابل کې د پاکستان سفارت یوه اعلامیه کې ویلي دي چې که څه هم دوی افغانانو ته د پاکستان د ویزې ورکول بند کړي دي خو یوازې هغو افغانانو ته به د پاکستان ویزې ورکړي چې هغوی سخت ناروغان وي ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ